د غونډې په دې برخه کې د ملي تحریک ډنمارک څانګې محترم مشر ښاغلي رحیمي صاحب نه په ډېر درنه هیله کېږي چې مایک مخې ته راشي او خپله ارزښتناکه علمي وینا تاسو ته واوروي. رحیمي صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. زما د زوریدلی وطن، زما د کډیدلی وطن ټولو درنو مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې له دې چې موږ 15 دقیقې وخت ټاکلی د وخت پابندي باید وکړو، که موږ د یونسیا په فکر باندې او په سوچ باندې د قرآن او حدیث په چوکاټ کې رڼا واچو نو دا ساعتونو باندې هم نه خلاصیږي. خو زه مخکې د شعر په ژبه باندې ښه راغلاست ورته وایم او یو دوه بیتونه ورته ډالۍ کوم مخکې د دې نه چې په دې آیات باندې مختصر رڼا واچوم. د وطن په درد درمن ستړی ستومانه ستړی مشي، د وطن په درد دردمن ستړی ستومانه ستړی مشي، د هر مظلوم د زړه آواز یا ستر افغانه ستړی مشي، ستړی مشي په خیر راغلی ځورېدلي ګران وطن نه، ستړی مشي په خیر راغلی ځورېدلي ګران وطن نه، که راته وکړي یو کیسه د شین لغمانه ستړی مشي. نه د خوب نه د آرام شته د مظلوم ملت آوازه، نه د خوب نه د آرام شته د مظلوم ملت آوازه، شپه او ورځ سر په سفر او سرګردانه ستړی مشي، د وطن په درد درمن ستړی ستومانه ستړی مشي، د هر مظلوم د زړه آواز یا ستر افغانه ستړی مشي. که څوک پوه شي په معنا د اناتوینه کل کوثر، که څوک پوه شي په معنا د اناتوینه کل کوثر، د علم پوهې خاوندان دي ستا په قدر ښه خبر، چې درانه سرونه ورته ټیټ شي، چې درانه سرونه ورته ټیټ شي، د شکېدلي ګریوانونو کې څه چل دی. ډیرو محترمو مشرانو، ما چې کوم آیات ستاسې په حضور کې تلاوت که دا د صورت تحریم 28مه سپاره 6 آیات یو برخه ده، ځکه په دې باندې 15 دقیقو کې موږ څه نشو ویلی، ځکه مخکې ما وویل چې 15 دقیقو نه باید موږ د وخت کنټرول او وخت باید مراد کو. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. یا کسانو تاسې ایمان راوړی، تاسې خپل قوم، خپل ملت، خپل وطن د ټولو بدبختیو نه ورته نجات ورکړي. لکه څنګه چې محترم یون صاحب د انسانیت، اسلامیت او افغانیت بنیادي خیدی نن هغه کار ته ملا تړلې ده چې دا الله جل جلاله د هغې حکم کړی دی چې تاسې خپل وطن، خپله خاوره د موجوده ټولو مشکلاتو نه ورته نجات ورکوي، هغه که د اقتصاد په برخه کې، هغه که د سیاست په برخه کې. مګر نن موږ په اقتصاد باندې غږیږو چې خپل وطن څنګه جوړ کړو. دا زمونږ دپاره ډېر ضرور دی، دا د الله حکم دی چې تاسې خپل قوم، خپل ملت، خپل وطن د موجوده ټولو ناخوالو نه ورته نجات ورکوي. او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الناس من ینفع الناس. بهتر د ستاسې نه هغه څوک دی چې هغه خیر انسان ته خیر ورسوي. موږ څومره په دې باندې په خپل ژوند کې فکر کړی دی؟ آیا موږ دې ته متوجه شوي یاستو؟ ما محترم یون صاحب سره د جمعې په شپه خبرې وکړلې، ما ویل دا ډېره مشکله ده چې ته هغې د نراکت راکې او بیا دلته په 1 بجه په غونډه کې برخه اخلي. ما ته وایي دا بې تفاوته ده، دې ته وایي د وطن درد. آیا موږ سره په اروپا کې د دغې درد احساس کړی دی؟ موږ څومره په دې فکر کړی دی چې یو انسان په زرهاوو کیلومتره د وطن در خوب ته نه پرېږدي، د وطن در هغه آرام ته نه پرېږدي. ها د وطن لیونۍ مینه ده. رحیمي ستا په درد رنځور وطنه، رحیمي ستا په درد رنځور وطنه،
نن شو هر زخم ستا ناسور وطنه یونسیا به د کوم ناسور مخه ډب کی یونسیا به د کوم ناسور علاج وکي مګر دا مونږ او تاسې یاستو چې د یونسیا ملاتړ وکړو او په خپل ملاتړ هغه ته طاقت او قوت وبخو دا هله کیدای شي چې مونږ او تاسې په عمل کې دا ثابته کړو دا نه چې زه دا ما دا کړي دا کړي تاسې کړي دي راشه په عمل کې ثابت کا چې موږ د یونسیف څومره ملاتړ کولی شو زما وخت پوره شو نور ستاسې وخت نه نیسم 15 دقیقې وخت و په همدومره باندې که موږ هم سوره وغږېږو بیا هم کمه ده ولې که تاسې د یونسیف سره اختلاف لرئ پروا نه کوي دا سیاسي اختلاف موږ خلقي د پرچمي او اخواني د جمعیتي د ټول سره موږ یو بل لرو دا موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي مګر یونسیف کوم پیغام تاسې ته راوړی دی د هغې پیغام تاسې ملاتړ وکئ د هغې پیغام په چوکاټ کې د یونسیف کومک وکئ دا یوازې د یونسیف افغان نه دی دا زموږ او ستاسې ټولو وظیفه ده زما نیمه دقیقه پاتې ده ځکه وخت پوره شو نور ستاسې وخت نه نیسم د ژوند په ټولو چارو کې محترم یونسیف ته بیا ښه راغلاست یم ورسره دروند میلمه ته او د ژوند په ټولو چارو کې محترم یونسیف ته تاسې ټولو ته زه د لا بریا په هیله باندې مګر موږ په کلکه باندې ورسره ولاړستو د خپل د سر نه د خپل اولاد نه د خپل مال نه ورسره تیرو د ده فکر او سوچ ته موږ احترام کوو وما علینا الا البلاغ د محترم درون مشر رحیمي صاحب نه یوه نړۍ مننه